السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د بل چا د فیسبوک آی ډي د ټول عمر لپاره ور ختم کړئ. یعنې ستاسو په نامه یو فیک آی ډي جوړه شوې ده، اوس تاسو غواړئ هغه ختمه کړئ، نو هغه په دغه طریقه سره تاسو ختمولی شئ. درځئ ملګرو، ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چیرې تاسو زموږ ویډیو لایک کړې نه وي، ویډیو سره لایک کړئ او د هغه رقم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. نو ملګرو، راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو، تر ټوله مخکې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، هغسې هر ځای خلاصوئ. تاسې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، دلته به تاسو هغه ملګری پیدا کړئ د کوم ملګري آی ډي چې تاسې ور بلاکوئ، یعنې ختموئ یې. نو ملګرو، دلته باندې هغه ملګری ده د نوراني ای خان په نامه د آی ډي ده، اوس زه دغه آی ډي ختموم. نو ملګرو، تاسو به په دا درې نښانو باندې کلیک درسره وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته ملګرو یو اپشن ده کاپي لینک، دا لینک به تاسو څه کړئ کاپي کړئ. کله چې دغه لینک تاسو کاپي کړئ ملګرو، اوس به ولاړ شئ خپل پروفایل ته. خپل پروفایل ته چې ولاړاست، دلته به تاسو راشئ ملګرو، ریپورټ ا پرابلم یو اپشن ده، دا وګوره دا رقم تاسو لوړ ولاړ شئ، دلته به ریپورټ ا پرابلم باندې په ریپورټ ا پرابلم باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو، دلته تاسو ته ډېر اپشنان درکړو، نو ملګرو دلته تاسو غلطي نه کوئ، دلته به تاسو راشئ پروفایل اینډ ټایم لاین، په دغه باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، کله چې تاسو کلیک وکړئ، دلته به هغه لینک چیز کړئ پیسټ کړئ. هغه لینک ما هلته کاپي کړی و، اوس بیا دلته تاسو چیز کړئ پیسټ کړئ. نو د هغه رقم به ملګرو په اول سر کې کلیک وکړئ، دلته به دا رقم بل کلیک وکړئ. دلته به ملګرو تر دې لیک له مخه یو څه نور خط راځي، هغه خط مو تاسو ولیکئ. نو ملګرو، اوس هغه خط ما هلته یو ځای لیکلی ده، اوس زه هغه را کاپي کوم، دلته ایږدم. نو ملګرو، دا خط اوس ګوره ما دلته لیکلی ده، تاسو به هم دا خط ولیکئ او د هغه رقم به ټول دا رقم سلیکټ کړئ، وارې به لینک هلته پیسټ کړئ، بیا به دا خط له یو ځای به ته لیکلی په موبایل کې، بیا به یې له دا ځای کاپي کړئ، را بیا وړئ هلته به پیسټ کړئ. نو ملګرو، دا به دواړه تاسو دلې پیسټ کړئ. داسې کله تاسو پیسټ کړئ، نو ملګرو اوس به دلته تاسو سبمیټ ووایئ. ملګرو، کله تاسو سبمیټ ووایئ، دلته تاسو ته ګوره وایي تھینک یو فار سینډینګ اس ا فیډبیک، یعنې دغه ولېږل شو، یعنې اوس دغه آی ډي چې ده دا به په 24 ګنټې اندر کې له ټول فیسبوک څخه ختم شي. یعنې اوس تاسو په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د چا د فیسبوک آی ډي په ټول عمر لپاره ور ختم کړئ، هغه هم ډېر اسانه. ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیو اپلوډوو. او که ستاسو هره ویډیو په کار وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.